السلام علیکم ګرانو قدرمندو لیدونکو کتونکو راغلی ما امانکوټ ته. امانکوټ چې دی دا سیدو شریف سره پیوسته ښار دی. منګورې نه چې د سیدو په روډ راوخېږي نو امانکوټ راځي او بیا چې دی سیدو شریف راځي. دلته یو وارې زه مخکې هم راغلی وم، ما سره چې کوم خدایي خدمتګار ناست دی چې یو سوشل ورکر دی، سماجي کارکون هم دی، خلکو سره منډې تړې وي، ممبر هم پاتې شوی دی، ډېر کارونه هم کړي دي. خو ولې نه داسې ولې نه کوي؟ دا د چا نوسی دی؟ دا د سخیر صلاح خان نوسی دی. هغه سخیر صلاح خان چې سین ته هم روپۍ اشرفه هغه وخت کې چې کومه کرنسي وه ورته کړې وي چې څه به یاد ساتي چې په دې لاره باندې سخیر صلاح خان تېر شوی. سخیر صلاح خان غټ خاندان په زیده کې هم دی. هلته مونږ تللي وو، یو پروګرام مو کړی وو، بیا د هغه په قبر پسې مونږ ګرځېدو په وډیګرام کې، که نه غالیګي کې، نو هغه نښې نښانې خو پیدا کړي، خو اوسه پورې لا جوړ شوی نه دی. نو ما خان بابا ته وی، مراد خان چې په خان بابا دلته یادېږي، چې خیر دی مونږ ډېر لس دولس قبرونه ستاسو په ژبه کې به ویم رخ کل جوړ مو کړل. د سخیر صلاح خان په کار ده چې یو ښه مزار وي او په روډ باندې بورډ لګېدلی وي، په هغې باندې لیکلي چې مقبره یا مزار سخیر صلاح خان، ځکه چې دا ډېر لوی نوم دی تر افغانستان او تر کوزه پښتونخوا او بره پښتونخوا په هر ځای کې چې پښتون د سخیر صلاح خان د سخا ورته پته شته، خو پېژندو یې نه. نن یو وارې بیا راغلی یم د سخیر صلاح خان دغه نوسي سره ناست یم. مراد خان ستړی مه شئ. السلام علیکم حاجي صاحب، تاسو څنګه یې؟ جی خیر دی حاجي صاحب، ډېر خوشحاله شوم چې تاسو زموږ سوات ته راغلی او بیا زموږ ځای ته راغلی. تا یو تاریخدان سړی، تاریخ ګوري، ستاسو له موږ ډېر خوشحاله یو، ډېر تاریخونه هم ژوندي کړل. الله دې ښه ساته، عزتمن شي. مراد خان دا راته ووایي چې د سخیر صلاح خان کورنۍ په زیده کې ده. دلته په سوات کې چې سوات ته هغه راغی نو دا ما اورېدلي د والي سوات نه مخکې چې کوم حکومت د جبار شاه سید عبدالجبار شاه په هغې کې د مالیې وزیر و، د دلته بل وادو کو، دلته چې کومه کورنۍ دا خاندان دی نو دا وادې چېرته وکړو او د ده د خاندان یا که د زامنو نومونه یې درته یاد یا ورپسې د نوسو، تاسې په نوسو کې راځئ که نه، نو هلک دې کتونکو سره شیر کړه. حاجي صاحب ارسلا خان بابا چې که نه جي دا اوس دوه یادېږي جي، دا پېښور والا او دا چارسدې والا چې وایي که نه جي دا هم تېر شوی دی، 1800 کې تېر شوی، دا بل و جي. د ده قبر چې دی جي دا پر دغه کې دی، پر پېښور په دې قلعه کې دی، دا هم لږ مشهور و، دا هغه دی که نه جي. بل زمونږ دا خو چې و جي د سخي ارسلا خان بابا چې و خو هغه ته ټول خلک یو ځای شو که نه جي په 1846 کې. نو هغه ته هغه ځای له خفه شو، انګرېز ورته یو ځای شو، سیکان ورته یو ځای شو، ته هغه ځای له خفه شو، واپس راغی جي. هغه ځای ورته پرېښودو، بیسک او ګدون ته لاړو جي. ته هغې له پس بیا دې پلی ته لاړو، ته پلی له چې واپس په دې غر باندې راواوړېدو جي، نو دې غالګي ته راغی. هلته کې ته سید اکبر شاه کم د پیر بابا زوی چې و، کړوسین لکه نوسې چې و، هغه ورته وي ته خو ډېر اوچت سړی، ته به زما سره دلته کي، ته به دې ځای له نه ځې، تا ډېر ښه وخت تېر کړی دی. ځکه چې جنګجو هلته کې ډېر د انګرېزان او د سیکان یو ځل لکه ځغلولو ډېر غټ جنګ شو که نه جي په 1824 کې. نو چې دلته کې راغی بس دلته کې آباد شو. نو لکه هغه چې کوم نوسي دی هغه ډېر تعلیم یافته او ډېر دغه دی، او اوس دلته کې دا مونږ دلته کې آباد دي. دلته واده چې وکړو نو سوات کې کم ځای کې وکړو؟ نه جي نه، واده یې نه دی کړی سوات کې جي، هغه واده نه و کړی. لکه چې دلته کې راغی واده نه و کړی، دا ورسره هغه نوسي راغلي واورې او هغه مال ډېر ټولو نومونه راځي جي. او کوم هغه ځینې ورسره راغلي وو د زیدې نه، زیدې له راغلي وو جي، دلته کې واده نه و کړی، هغه لکه واده یې نه و کړی جي. هغه من نه ورسره څوک راغلي نومونه ته یاد دي؟ او دغه 2 زامن ورسره راغلي وو او نور زامن یې هلته کې پاتې شوي. څو هغه زامنو نامې درته یاد دي؟ یو راته یاد دی چې سبحان بابا به ورته وي، په دې بشخالي کې قبر دی جي، هغه ورسره راغلی و. سوات او نور اولاد دغه هلته پاتې شو که نه؟ دغه خو بلا زامنو که نه؟ او زامن وایي چې 3 ښځې کړې وې که نه جي. او د 3 ښځو اولادو که نه؟ 3 ښځې اولادو جي. دلته بیا تاسو څونه کورونه به د سخیر صلاح خان بابا په دې اولاد کې؟ یاره جي دا ډېر زیات دي جي، او
یاره دلته کې چې اوس مونږ خپل لږ کم از کم کورونه یو شل مونږ دلته کې یو کورونه او جی او اوس د دې د وفات نیټه تاسو یاد ده او بیا د قبر چې دی وران شوی دی که نه اوس پورې جوړ نه شو دا جی په 1958 کې وفات شوی جی او موږ رغو جی خو زمونږ دلته کې لږ مسلې راغلي چې زمونږ تر زامن په خپلو کې لکه دغه شو دا خاندان ما ټول لا غونډ کړی خو بس په معمولي خبره باندې دغه شو چې هغې د لاسه هغه چې د خاندان 11 تنه په جیل کې جو هغې د لاسه لږ پاتې شو بس الله دې د پښتنو په حال باندې رحم وکړي او دا پښتون ننګیالی دی او جنګیالی دی او بادر دی او تورزن دی نو بس مونږ وروټپوي که نه ټوپک تماشې را باندې راوالي جنګونو له مولیږي او بیا چې دی کله کار وشي نو بس بیا دهشتګرد دی او څه دی او څه دی که نه ښه دا د وزیر پاتې و دلته د والي سوات په زمانه کې که د والي سوات د زمانې نه مخکې نه جی والي سوات خو جی په 1917 کې باچا صاحب حکومت اغسته او دا خو جی تاغله تقریبا 60 سال مخکې لکه مخکې تیر راغلی و جی واو نو هغه چې د اکبر شاه دلته کې خو د دوی ملکړ او په دې ځای کې هغه باچا و نو سوات که نه هغې کې باچا و نو د هغه سره وبله ډېر قدر کوو جی نو ما دا اورېدلي دي چې دلته د مالیې د وزارت په حواله کړی بالکل جی بل دغه ورته په حواله کړی خان بابا تا تخلق خان بابا وایي دا دلته چې تا سره کوم دا نوادرات پراته دي لږ دی باندې به زه کیمره وګورځم او ته راته به وایې چې دې کې د سخیر صلاح خان بابا کمې نښې دي تا سره او جی دلته کې نښې اوس اول نوی غوس ما پیدا کړي دي جی ځکه چې زه غالیګي ته لاړم جی نو هغه خلکو مال ډېر سامان ناکو جی غالیګي کې په غالیګي کې هغه څوک د نمونه والی کړه هغه جی زمونږ د ورې نوم یې حاله هېر شو لکه ستاسو د کورنۍ دي نه جی نه زمونږ د کورنۍ د هغه ځای خانان دي او لالاجي ورته وایي ډېر خدمتګار سړی دی جی ډېر یو نر سړی دی هغه زه وګرځولم نو هغه ماله د خلکو لا سامان نه واغستو څه زموږ سره څه پخواني نور هم پراته وو اوس هر سړی ماته وایي که نه جي او سامان نه مطلب دا چې د سخیر صلاح خان بابا صحیح وارث او تشوي ځکه چې ته قدردان یې که نه جی نور که ډېر دي او هغه هم نوسي که نه خو دغه ته د هغه د لاس نښو پسې هم ګرځي را پیدا کې او بیا ستاسو دلته کورنۍ د یو ځای کې راغونډ یئ الله دې دا جنګ جګړې ختمې کړي کم شیزونه دی اوس پیدا کړل لږ اراده دا دی کتونکو ته ښایي په دې باندې به جي د میانو ښکاره کوو په دې باندې او دا میانو باندې به داسې دا به ویشتو جي او دا د هغه د لاس او بالکل او جي دا د هغه د لاس دی جي بله کومه نښه ده بلې دا ټوپۍ دی جي دا د هغې ټوپۍ ده کوله ده که نه بالکل دا د هغه کوله ده او بلې جي دا تاسو دا هغه غشی دی جي هغه ښکاري غشی دی جي دا یې غشی دی جي دا هم تا اوس پیدا کړي دي او دا اوس پیدا شوی دی جي دا جي دا د کور ولپي وه دا یو سړي په چاپ کې ایښودي وه جي په چاپ کې او داسې ښکلی ځای ولله کړی دا یې ماله راکړی دا د هغه د لاس دی جي او د دې څه تقریبا 175 سال داسې وشول جي او جي او تا تصویر خو نه دی پیدا کړی د سخیر صلاح خان بابا شته جي شته کوم یو دی هغه تصویر د هغه نه دی جي لکه په 1800 کې 60 کې داسې تصویران نو تصویران خو په 1936 کې راغلل که نه د ګوتو جوړې تصویر رابو که دا تصویر هم ستا دی او جي دا هم زما دی جي دغه څوک دي دا جي هغه شاعر دی جي ډېر اوچت سړی دی جي دې کې بل ستا د خاندان څوک دي په دې کې زما د خاندان دا ټول دي جي دا هم نیکه دی پلار هم دی دا بره دي جي نیکه دې کوم دی دا دی جي دا مې څلور نیکیان دي څلور نیکونه مې دي جي دغه ستا څلور نیکونه دي مطلب دا د سخیر صلاح خان بابا ته نږدې دي بالکل دا او دا ورته ډېر نږدې دا د باچا صاحب ډرایور و جي دا هم د سخیر صلاح خان اولاد کې او دا ډېر قابل سړی و جي خان بابا دا دومره د وسله تا دا پیدا کړي دی دا انټیک دا خو هم ډېر ګران کار دی او جي او دا ته والي صاحب د لاس ټوپک دی جي دا مالا اکبرزیب باچا را کړی جي او دا هم د الزبت را لیږلي سوات ته دا ټوپک جي دا تا څنګه ترلاسه کړي دي بس جي دا زموږ د مشرانو سره وو زه بسې ګرځته پیدا کوم بیا دغه څیزونه او دا هم دا
ارسلان او ارسلان خان بابا وایي چې دا یې تبر وجي دا ډېر خراب دی چې دا د هغه تبر وجي ها او دا د ارسلا خان بابا ته ورو او دا خو دا څومره دا یې نشي کېدی ها دا او دا چړې وغیرہ دا هم دا و د لاس ویجي دا یو توره یې وه او دا دی دا خدا توره ده ها وایي چې یا د تمام مندړ سالار وي او یا د بیسک په ګټه ناستې مسافره د بیسک نه بیا دې خواته راغلو که نه نور تا خو ډېر نوادرات او ډېر څیزونه پیدا کړي دي که نه دا خبره تصویران دا والي صاحب دی جی دا باچا صاحب دی دا خواته والي صاحب دی تاسو چې پرون رومبې باچا صاحب دی او دا بل گورنر صاحب دی او دا بل عدنان باچا دی دا گورنر صاحب نامونه راځي او میا ګل اورنګزیب دی جی بیا ګل اورنګزیب صاحب دی دا عدنان باچا دی او دا شهریار باچا دی دغه زوی دی جی او دا شهریار باچا او دغه زوی دی او د سر به ملاو شو رسته جی او بل دا دی چې دا نه دی دا د قراقوري کپڑا دا بالکل دا د ارسلان خان بابا د جی تاسو په لاس دې دغه کې کړی دا ډېر او ردی له قراقوري دا وس نه ملاویږي جی دا غيوه دا وای دا وو د بالکل دا تعالی کوم نه پلاس درا دا مم دا غزل راوړي د جی اچي تو کنه جی بالکل دا غو د سیز وای سړی خو دی واوري واو دا تاسو سره خدای انټیک ریډوان هم پراته دي او جی دا وستاله راوړم اجي سیو که خیر یا اوري چې درشو دا تاسو د لاس تاجي سیوي دا بس خیر دا تاسو را کړی دی جی نور څه کوم درکو نور څه یو بل لمړه تاسو خبره نه تصویران لګېدلې په ګوټ کې دا جی د سواد شهزادګان دي جی واو دا بالکل حسن اورنګزیب دی محمود باچا دی اکبر زیب دی واو جی واو مطلب دا چې تاسو د دې کورنۍ سره ښه تعلق بل ښه تعلق دی بالکل جی او بالکل ډېره مننه مراد خان چې په خان بابا باندې یادېږي دا د دې میوزیم دی په دې کې درنه ګوره ګاډی هم پکې ولاړ دی که نه دا او بیا ورسره چې کوم دی نو مراد خان یو دغه دام دی ځانګړتیا چې برید ساتي او کرکولې ورسره قسم کرکولې دي دا کرکول هم ساتي الله دې تاسو خیر لري الله دې تاسو آباد لري نو مراد باچا چې دی صاحب ذوق سړی هم دی سماجي کارکون هم دی د خلکو خدمتونه هم کوي ورسره خپل بچو له مزدوري هم کوي او دغه ډېر ناویاته څیزونه را پیدا کړي دي او خپل یو میوزیم یې جوړ کړی د کمال خبره دا ده چې د سخي ارسلا خان بابا ډېرې نښې را پیدا کړي دي د سخي ارسلا خان بابا اولاد چې په هر ځای کې وي دا د قدر وړ خلک دی که هغه په ثوابیا زیده کې دي او که هغه په سواد کې دي نو خدای دې دوی ټول خوشحاله ساتي او د مراد باچا د خان بابا دپاره به ډېرې دعاګانې په دې کوو چې دی لکه د لیونو زغلي او د سخي ارسلا خان د نښې هم را پیدا کوي او ورسره چې کوم دی بل چې ته دته انټیک په لاس وردي نو هغه راوړي او په دې خپل میوزیم کې د خپل عجبګر کې ږدي تمه لرم چې زما دا نننۍ کوشش به هم ستاسو خوښ شوی د الله په امان